تفسیر شریف بیان کی چې ابراهیم علیه السلام هغه خپله کډه نیمه یې راوړله د مکې مکرمې محاذات ته چې اکتالا جل جلاله په واسطه د جبرائیل علیه السلام یا د یو بلې استازي ملایکې چې هغه یې په رنګ د یو انسان تقریبا یا د ملایکې ورته راواستوي چې دغه ځای ته کډه یوسه ځکه دا پېښ سوي دي تی ته به په بیاناتو کې راغلي د علمای کرامو څخه موسی علیه السلام چې هغه قبطي مړ کړي د فرعون عزیز و هغه یې مړ کړي نو بیا دوهمه پله بیا د دې بني اسرائیلي و د قبطي په مابین کې جنجال سو نو بیا دغه و چې دی روان سو جنې خلاصاوی یې څوک یې پر هغه باندې پورته کوي هغه بلې پله خلاص کړی سړی چې دی هغه وبېرېدی ولې خو دا یې څوک لیدلی و بارې ویل څه کوې ما هم وژنې له کابل چې دې مړ کړي که څه ټپې راپورې کوي بس د ده در خولې چې دا ووتل هغه بل قبطي واورېدله فرعون چې رپورټ تېر کړي هغه د شتې استازي پسې روان کړله چې ونسئ موسی ته کې دغه و چې دی د مدین و علاقې ته را روان سو لارې نه ولیدلې نو اکتالا جل جلاله یو ملائکه په رنګ د انسان ورته پیدا کړله دی چې پر رالی سړی روان دی خود به سلام سره اچولی ستړی مه چې یاره غوړې سره وکړي ول چیرې ځې اکا ول داسې ځم ته چیرې ول ځم دغسې ځم ول درځه نو سره ملګري دغه و چې د شعیب علیه السلام منطقې تېږر سره ورساوي د فرعون د تسلط و د مملکت و د هر څه و هر څه یې خلاص کړي نو و داسې ځایو ته چې بیا به پیغمبران د حالاتو ناولده وه د مکاناتو و د ځایو به ناولده وه اکتالا به بیا داسې ولده ملایکه ورته راواستوله درځه نو دغه و چې بیا الله جل جلاله حضرت اسماعیل علیه السلام تفسیر شریف وایي 9 کالو ته ورساوي د 9 کالو دی وایي پر اسحاق علیه السلام باندې 14 کاله مشر و داسې کتاب راوړي اسماعیل علیه السلام د 14 کالو بعد هغه اسحاق علیه السلام پیدا سوي دي په مورنۍ سره جلا په پلار ګټ اسماعیل چې وایي اسماعیل بولي د دې وجې څخه چې ابراهیم علیه السلام به دغه نارې وهلې ول اسمع یائیل لکه موږ وایي خدایه ناره مو واورې خدا مو دې ناره واورې دا نه ګاګه موږ ووایو موږ وایو د پلانکي دې خدای ناره واورې زموږ دې خدای ناره واورې ده به هم داسې کړله ول اسمع یائیل والناره مې واوره خدایه یعنې د هغه حاجت و خواست و درخواست چې په زړه کې لرم دا قبول که خدای اسماعیل ایل و الله ته وایي نو اسمع معنا اورېدل وکړه معنا اورې ښې قبلېدل وکړه ایل الله ای الله قبوله یې کړه هغه چې خدای پاک جل جلاله دا د خواست و درخواست په حضرت اسماعیل علیه السلام سره قبول کړي چې دی وجېږېدی د دغه نوم پر کښېښوی دا اسماعیل دی بس ځکه دا نارې ما ډېرې پر وهلي دي دغه نوم یې دغه دی ترجمه یې وایي د دا وجه او اسحاق چې اسحاق بولي وایي دا عبراني ژبه ده دوی په دغه اسحاق دی لکه په عربي چې زحاق بولي خندا کوونکی دی اسحاق بالی یعنی خندا کوونکی کتاب وایي کشنی دا قاعده د ادب دی چې پیدا شي 40مه ورځ بعد خاندي تر هغه ساعته پورې خندا نه ده 40مه ورځ بعد اوله وایي تقریبا خندا زده کوي شینډان داسې د خندا په رقم کې ده اسحاق علیه السلام چې اوله ورځ پیدا سو داسې خندله لکه هغه کشنی چې 40مه ورځ بعد خاندي نو دی باره نوم د اسحاق پر کښېښوی یعنې د زحاق خندرو یې پر کښېښوی چې ده په عبراني ژبه دې زحاق ته یعنې خندا کوونکي ته دی سحاق وایه نو یې نوم اسحاق سو
نو کلو ته چې ورسېدی د ابراهیم علیه السلام چې فلما بلغ معه السعی سو د ابراهیم علیه السلام نهایت یې مینه و محبت ورسره ډېر ډېر براتلی ورته ځکه یو کور خې هلته دی یو دلته دی یو په قطه کې دی یا قطر کې دی یو دلته دی نو روایات مختلفه دي خو یو روایت داسې بیان کوي چې د ابراهیم علیه السلام په زړه کې محبت د اسماعیل علیه السلام خانه ونیوله مګر الله جل جلاله خدای په خلیل ستایلی و دی په هغه ګران مقرب دوست ستایلی نو کتاب دا بیان کوي وایي د جلیل و د خلیل په مابین کې پرده نه ځایږي چې ما درته وویل چې یو د الوهیت حجاب دی یو د عبدیت حجاب دی دا دوه حجابه دریم نسته پکښې کې دریم نه ځایږي دلته اوس هغه محبت د اسماعیل علیه السلام یو حجاب غوندې راځي نو الله جل جلاله دا تقاضا وکړله چې دا د امتحان په ذریعه سره پورته کړي خدای خو په هر څه عالم الغیب دی د خدای په شان کې هیڅ تعویلات و تقدیرات دې خبرو نشي کېدلی خدا الله جل جلاله د دې خپل خلیل خلت و دې خپلو ملائکو ته ښکاره کوي دا الله جل جلاله د دې خپل خلیل خلت و دې پیغمبرانو ته ښکاره کوي چې قصه یې ورته رااستوله دا د خپل خلیل خلت و دې نور بندگانو ته الله جل جلاله ښکاره کوي چې زه دغسې بندگان لرم لنډېدا چې در سر پر ما تیر دي در مال پر ما تیر دي در اولاد پر ما باندې تیر دي ته شپه خبر او دا عین د الله جل جلاله د افتخار ذریعه ده چې الله په داسې بندگانو سره فخر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا معنا ده نو یوه د شپې خوب ولیدی یا په خوب کې ورته وویل سوله چې زوی حلال که دا معنا ده یا خوب ویني چې زوی حلالوي بس سهار چې راکښېنستی خوب ډېر تاثیر پر کړی و کتاب دا بیان کوي وایي دی د سارا رضی الله تعالی عنها سره و هلته خوب یې هلته ولید نو یې بیا سهار وایي بیبي سارا ته دا خوب ووایه ول ما برای داسې یو خوب لیدی چې دا زوی حلالوم یا راته ویل شي چې زوی حلال که نو نه پوهېږم بیا یې دې تفسیر خو په درو سرو وارو کې اوښان راوړي دي بعضې اوقات بعضې تفسیرونه داسې وي چې پسونه یې حلال کړي هر څو چې دي هغه نه معنا دې تفسیر دا راوړي دي چې یعنې اوښان یې حلال کړي اوله ورځ هم یا شل یا سل یا یو یا لس هر څو چې د خپل زړه غواړي خو د روایات مختلف دي دا بله شپه یې بیا خوب ولیدی بیا هغسې ځان ویني چې زوی حلالوي یا ورته وویل سول چې زوی حلال که نو یې بیا ساه راکښېنستی بیا یې اوښان حلال کړه یا یو یا دوه یا لس یا سل هر څه چې روایات مختلف دي ویني دا درېیمه شپه یې بیا خوب ولیدی ول زوی حلال که سهار یې و بیبي سارا ته بیا دا خو نن درېیمه ده دا خوب نو بیبي سارا رضی الله تعالی عنها بیا ورته وویله ول دا خوب حقاني دی او دا خوب معنوي خوب دی یو خدا دی چې خوب د انبیاو وحی دی بل تکرار پکښې کې راغلی بل په داسې نابغه صورت سره لیدل سوی دی یعنی قتل خو چې دی هغه خو ناجایز شی دی ناروا شی دی نو دا چې روا کېږي معلومداره یو په دې کې یو معجزه سته په دې کې یو حکمت سته په دې کې یو کرامت سته
زما خو بس دغه خوب دی نور والله عالم زه نه پوهېږم دې نو وایي دغه و چې بعد هغې څخه د دې درېیمې ورځې بعده دی را رئیس دغه و چې راغللی بیبي هاجرې رضی الله تعالی عنها ته بس داسې سودای مزاج رقم دی خود بې شپه کړي یا بې غرمه تېره کړي و دې کوروالا ته وویل چې د اسماعیل علیه صلات وسلام مور ده دی پر دغه موسم د 9 کالو دی چې د ده سره ښه بازیګر دی د ده سره فلما بلغ معه السعی دی چې دی به راغللی یا ښکار یا کار یا دې ریګ ته وخېږي یا دې غره ته وخېږي یا دا ځای کې وګرځېږه دی به سم ورسره ګرځېدی بس ساعت یې سره تېرو ډېر نو پر دغه حال باندې دی و زوی ته چې وګوري هم اریان شي و کور ته چې وګوري هم اریان شي و ځان ته چې وګوري هم اریان شي ځکه چې ده په اسماعیل سره داک پیدا کړی و اسماعیل معنا دا ده چې خدایه ناره مې قبوله کړه او خدایه خواسته مې قبوله کړه خدایه زارۍ مې قبولې کړه نو د خو په ډېره غټه تمنا سره کړه کېږي غوښ ته یم په داسې نارو دی او امر د ذبحې پر وسو چې حلال شي د خدای جل جلاله و حکم و امر ته که څومره نامې دي بیا هم داسې په تعجب کې دی په فکر کې دی او خدای تعالی مو دې وساتي دا یو غټ امتحان دی یو غټه صدمه ده سړی داسې په فکر کې ورک شي چې اوس وکم څنګه کې کوم هم زور غواړي کې پرېږدم هم زور غواړي لیکن کول و ناکول یې ګران خود به یو خوا پر بله باندې بیا راجحه یې وینې ترجمه لري لکه د کولو خوا ځکه هغه امر الهي دی نو خیر بار آخر به دې کوروالا ته وویله ول ښځې هغې ورته ویل ها ول ته به ولاړې شې دغه هلک به ولمبوې اوس دا اخته کوي ته به دا هلک ولمبوې صفا کالي به په واغوندې سر به یې ور پرېمینځې سترګې به یې ور تورې کړې بیا به یې مال هغې خود بیا ورته ویلې چې څه کوې ده ورته ویل نو ما ودی کله کښېنستلي چې زه راسم ته د زړه میله غواړي جغ دی ویلې یو هلک دی په یوه کور کې نو زه میله ورکوم بس دې ورته ویل کاکا نو خو یا به ورځ تېره شي یا به شپه تېره شي ته خو د کرارې کار و ته هم ستړی یا ته هم پرون راغلی یا ته هم نن راغلی نو بیا دا وی چې ده ورته وویل اصرار یې ورته وکړي ورته ټینګ شو نو دا ولاړه سوله خود به بخچه راخې کالي به پسې ګرځي اکشنې ته ګرد مرمور وایي دا واغونه هغه وایي یا زه هغه اغوندم یا کم اغوندې یا دا پر جنجال یو ښه ګړی پر د کالو باندې هره پلا نو دغه و چې بعد هغې څه دوی په هغه اخته سوله دی وګرځېدی کتاب بیان کوي و یوه رسۍ یوه چاړه دا یې په دې کور کې ځان ته لاسته ورسول دا لام ته پسې راوړي دي وایي دا رسۍ چې و هغه یې په دا لستوڼي کې داسې ساتلې و دلته را رسولې نو باره چې لاسته یې ونه شي لکه په ټوچ پر ځان واچوي نه مرمېدله دا دوه شی یې لاسته ورسول نو هغه و چې ده یې سنبال کوي بیا یې نو راوستی پلار ته په لاس ورله راورکړي نو پلار باره د لاس ول بچی ځې مېلې ته سیل کوې ده ورته ویل و بابا درځه ځکه دوی خو د عادت په ډول سره نو کم پخوا هم دغه دوی سره وتل او خو دا قدر و چې پخوا به د خیرونو د ولو د ناولو فرق دی نه کوي وات نن یې هغه فرق ورکړي نو سره روان شوه نو تفسیر شریف بیان کوي چې دوی د خپل کور راووتله دلته مکه شریفه نه ده جوړه سوې مکه شریفه هغه چې د سرو ریګو غونډۍ ده چې ولاړه ده بس چې دوی راووتله را روان سوله تر یو حده پورې راغلله دلته وایي ابلیس راغللی په رنګ یا د زنانې یا د مردانې د ده د مور سره ملاقات چې واجه ناست هلک چې نن نه معلومېږي خود به یو د یو سپین سري په رنګ سوی نو هلک چې نن نه معلومېږي باره هغې ول هلک پلار راغلی و پلار وایستی د باندې
باره یې نو څنګه وایستې یو دا خو بیا نه یې دغه کړي هغه ویل چې دلته خلکو له په مخه ورغلي وو لکه زما په خیال چاړه ورڅخه ورسۍ ورڅخه وه حلالۍ خو بیا نه خیال که ته څه وایې خولۍ دې خو په ډکه ول ته یې طلب وکړه هغه چې دا ولاړه سوله دا خپلې چړې و د خپلې رسۍ چې طلب وکړئ نسته یقین وکړئ چې په زړه کې دا ور وګرځېدله کرکه پیدا چې د سړي وینې ده بیا یې د دې څه پوښتنه وکړل نو دا پلار وګوره زوی وګورې چې حلالۍ باره یې ویل ده وا خلکو ته لږ چې ویلې یا پوښتنه کړې وه چې ما ته خدای ویلي بیا جرې رضی الله تعالی عنها ورته ویله ول د خدای دپاره ما ګر سره کلی و کور پرېښی دا دښتې کربلا مې مختاره کړې چې خدای ورته ویلي دي زما زوی دي زما سره د خدای قربان شي لاندې دا بس هېڅ نه پکې وایه دی نبي دی د خدای پیغمبر دی د خدای نو چې خدای امر پر کړی دی د خدای در امر زما سره هم قربان دی شیطان ناامید بیا نو کتاب بیان کوي وایي دغه د جمراتو پر حد باندې راغله خو چې دا درې واره دا درې څلي دي یو روایت وایي چې دی درې واره ورته ټوکې سوی یوه پلایه وسوسه و اسماعیل علیه الصلاة وسلام ته وراچولې ده دوه واره یې و ابراهیم علیه الصلاة وسلام او دام کتاب راوړي دي وایي هر یوه دی په ډبرو ویشتلی دي اوس نو دا په اووه یې ولې ویشتلی دي یا پر داسې حدودو باندې څنګه راغلی دي د دغه کیفیت یې والله اعلم دی بس یوه ډبره هم څه یو 5 ډبرې هم څه یوې 2 ډبرې هم څه یوې 8 ډبرې هم څه یوې نه دی دا تخصیص ته چې دا چې دی دا او پر دغو نږدو مرکزو باندې چې دلته ولاړ دلته ولاړ دلته ولاړ نه دی اجانو صاحبان ته نو معلوم دی دا شی نږدې مرحلونه دي لرې نه دي سره خو بعضې وایي چې دا یو یې د مور د استادګاه دی چې مور یې پسې راوتلې ده وینې دغه نو بیا شیطان پر دغه ځای باندې وسوسه چې دې ولاړل وسوسه یې وراچولې ده دا بل یې د اسماعیل علیه السلام دی بل یې د ابراهیم علیه الصلاة وسلام خو څه سر مو ګرځوم دغه درې ځایه دغه درې استادګاوې دا د شیطان د وسوسې د اچولو مرکزونه دي او دغه ځایونه د دغو معززو بندګانو د شیطان د ترټلو ځایونه دي چې دوی دا شیطان وتراټي لنډی ده نو د دغه رویه اوس نو شانګاه په مناسکو کې د حج وګرځېدله چې پر دغه ځای باندې څلي جوړ سوله انو بس شیطان مې وویشتی شیطان یې وویشتی شیطانان یې نن وویشتله شیطانان نن ولي نه دی دا خلک چې وایي شیطانان خو نو اصلي نسته خو اصلي دا څلي دي پر ځای باندې د ده د استادګاهو جوړ سوي دي دغه مناسک د حج یې جوړ سوله دغه نو بیا هغه و چې اسماعیل علیه الصلاة وسلام یې تر دغه ځای تیر کړي هغه مذبح مینا چې هغه ځای د حلالیدو په دې مینا کې هغه ځای ته ورسوي سره روان دي خود به اسماعیل علیه الصلاة وسلام ته هم دا وسوسه په زړه کې ورګرځېدلې ځکه شیطان وسوسه ور واچوله او خود بیا دا فکر سوی هم چې د پخوا په شان دا اوس چکر نه دی پخوا خو به پلار ښه خندا را سره کوله پلار به ښه نازونه را سره کوله پلار به ښې توپې راوړي وې خوږې به راوړي وې هغه به راکولې پلار به زما د استعداد په اندازه مزل را سره وکړي چې زویه ستړی خو نه سولې بس ته دلته به کښېنو نن روان دی زه په پسې یم یعنې هغه زما و اندازې ته د ستړیا نه ګوري کنې د مکې شریف څه چې ونشې تر مینا پورې ښه پوره ټوټه ده مزلګاه ده دی نه دی چې لږ ځای دی لویان ستړي کوي د کښېني هغې خو نو مه ښورو خو بیا هم روان دی چې څنګه هغه ځای ته ورسېدله چې هغه ځای یا خدای په وحي ورته معلوم کړي یا د ده په زړه کې دا سوله چې اوس نو دغه ځای دی اوس نو د کوره و د کلي و د دې سره لرې سولې نو یې باره زوی کښېناوی باره یې ورته ویل زویه ده ورته ویل ها ویل یا بنیه اني ارا فی المنام انی اذبحک ویل ما خو یو خوب لیدلی زه څنګه وکړم
ما چې ته را روان کړی د دې خوب د ترجمې دپاره د دې خوب د پوښتنې دپاره د دې خوب د تصدیق و مصداق دپاره مې را روان کړی یار خدای ورته وایي چې خوب څنګه خوب دی او بل نو بیا هلته به دې راته ویل وی بابا نو دومره تکلیف دومره ستړیا معنا هم وځان ته ورکوي هم دې و موږ ته راکړله ده ورته ویل خوب دی خوب نه دی چې د هغه ځای د ویلو نه و د هغه ځای د چلیدلو نه و نه باید چې ما ول یا ستا یا دې د مور یا زما په زړه کې څه بې طاقتي را نه شي وینې دغه نو ده ورته ویل څنګه خوب دی ویل یا بنیه اني ارا فی المنام انی اذبحک ما خو په خوب کې ولیدله دا چې تا حلالوم ګوره یا مې دا پیل په خوب ولیدی چې ته غزار یې زه درته ناست یم حلالوم چې ذبح ده او یا دا راته وویل سوله چې اذبح ابنک اسماعیل حلال که زوی دی چې اسماعیل دی فرض نو ده ویل ته څه پکښې کې وایه بابا ما څه کوي خوب خو تا لیدلی ده ورته ویل زویه اچانک خوب هم نه دی 3 شپې 3 سره چکراره ته راغلی او بې ترجمې مې هم نه دی پرېښی هره شپه پې چې مې لیدلی دی 100 وشه تقریبا 40 وشه تقریبا ما د دغه خوب په قرباني کې ستا پر ځای ورکړی دی دغه دا هم نه دی چې ویې وینم باک نه پوکم یا چې هره شپه مې لیدلی دی بیا مې قرباني هم ستا په بدل کې ورکړی دونه وشه چې زړه مې نه پسرېدی چې مال په زرو په لکو مې حلال کړی وای څنګه کوي نو دا خوب د انبیاء وحی دی د خدای د خوا څخه امر دی دا شراته ویل کېږي چې اذبح ابنک اذبح ابنک نو اوس راغلی زه خو د خدای د دغه حکم یا د دغه امر فرمان برداری کوم زوی ورکوم خو زوی بل نسته بې له تا ما سوا ته څنګه یې د خدای جل جلاله په دغه امر کې په دغه حکم کې فرمان بردار یې ځان ورکوې که نه ورکوې خبر خو مې انشاءالله سر خلاصېږي زوی څه ورته ویل ویل یا ابتي فعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين زوی ورته ویل ای بابا افعل ما تؤمر وکه هغه څه چې تا ته امر د خدای سوی دی دی خو نه دی چې ته یې کوې ته خو مې نه حلاله ته خو مې نه زیره خو چې د خدای امر در باندې سوی دی د خدای امر چلوې نو زه هم چلوم زما او ستا په مابین کې دا د خدای حکم د خدای امر پروت ستجدوني ژر دی چې ما به پیدا کې ما به ووینې ویلی بیا وایي چې من الصابرین د صبر کوونکو څه خو بیا یم تفویض و الله ته وکړي ځکه د سا خاته د اسمان خاته دې لنډی ده نو انشاءالله د تعاون او د تبرک دپاره وایي د تبرک و د طلب تعاون دپاره یې دا کلمه وویله چې الهي نصرت ستاسې غواړم نو زه دا خپل ځان ستا په رضا کې قرباني کولی شم لیکن دغه مجاهد چې جهاد له ځي دغه طالبان چې دا قرباني یې ورکولې یا یې ورکوي دا په خپل توفیق سره نه دی د الله جل جلاله تعاون دی ورسره دی نو دا د خپل ځان د خپل ګران د خپل وینې د خپل سر د خپل ژوند وجود در الله در جندالي قربان کړي ولاړې ځوانۍ یې پرور کړي یا هر څوک چې په لار کې د جهاد تللی دی هر مجاهد چې شهید سوی دی هر شهید شهید سوی دی یقین د خدای په توفیق سره راغلی نو دا مې یو غټه قرباني ده ځکه د سا خاته د اسمان خاته دي پر دغه ځای نو دوی دوه سره ګډ شوله ابراهیم علیه السلام ورته وایي زویه نو ستا قرباني ډېره ده که زما ده دی ورته وایي بابا زما قرباني ډېره وایي نو ولې وایي ستا درد پر اولاد چلیږي زما پر ځان چلیږي نو چې اولاد خو به بل پیدا شي ځان خو بیا نه پیدا کېږي زه خو چې ولاړم بس
ابراهیم علیه السلام ورته وایي یا زویه دا زما قرباني ګرانه ولې ول ستا درد پر بدن دی زما درد پر زړه دی ستا درد در یو وخت دی زما غیر در ژوند دی زما در زندګۍ پورې زما پر زړه باندې دا داغ کښېښول سلامه نو زما قرباني ستا د قربانۍ غټه ده ادوامه ده دوامداره ده لنډۍ ده خو خیر نو اخر چې موافقه راغلله فلما اسلما وتله للجبین سوه نو بیا دغه و چې اسماعیل علیه السلام وار د واره وی ورته وویل چې بابا زما لاسونه و پښې راوتل د چیش دپاره د دې دپاره چې دا سامې خیږي خو نو لغچ به وام ځکه پسونه خو مې نو لیدلي دي نو د دې لغتو د وهلو په ذریعه سره به زما په وینو ستا کالي ککړ شي دا یو یا به دې رحم و شفقت را باندې راشي دا دعا نو هغه هم تکلیف دی تا ته او دغه هم تکلیف دی و تا ته یا انسان یم نو خامخا به زورونه را سوال کېږي نه به مې سې تکیه کولی نو دا وکړه او دوهم ول ما پر جبین باندې جبین دغه ټیک دی چې پر دې باندې چپه کې نو باره دا غوږ و دغه ایسا ورڅرمه سوله باید یعنې یو خو داسې یو داسې چې دی نسکور رقم شي باره نو مخ مځکه ته سو ټیک یې مځکه ته سو غاړه یې ورڅرمه سوله بیا به نو دا ډول دغه او بعضې وایي جبین تنجي ته وایي پر تنجي باندې چې پوړ مخې مې ګزار کړه هغه بیا ادب نه دی ځکه د سر ته خوا الالیدل نسته نو جبین دا دی چې پر ټیک باندې ګزار سه داسې وکړه او دوهم زما و مور ته زما د خوا د تسلا وصیت وکړه تسلا ورکړه یعنې ښې خبرې ورته وکړه ښه زړه ورکړه ښې ډاډه کړه بس دغه یې راولي په بعضې تفسیرو کې بیا کالم راولي دي چې کالم یې راولي داسې معنا ده نو ابراهیم علیه السلام ورته ویله ول ښه زوی یې چې ښه توفیق راکوې پر دې کار باندې نو بیا هغه و چې لاس و پښې ور وتړل د یې غزار د غزارېدو بعده وایي بل ته ده ورته ویله ول بابا لاسونه مې رایله کړه ده ورته ولې باره یې ورته ویله ول په دنیا کې دا قاعده ده چې یو مریی د باداره تښتېدلی په تړلو لاسو یې ورته راکشي دا د اسماعیل علیه السلام وینا ده نو نه بایده چې د مولا په هغه تښتېدلو مریانو کې حساب نه نو په ایله و لاسو مې بس غزار که چې د الله جل جلاله په هغه مطیعو په هغه فرمان بردارو بندګانو کې یا په مریانو کې حساب سم په تښتېدلو کې رانسم او زه خو د خدای د رضا دپاره دا خپله قرباني په خپل اختیار سره کوم ځکه تا مشوره را سره وکړه نو بیا ابراهیم علیه السلام هغه و چې لاسونه ور خلاص کړله اخر یې دی پر دې ټیک باندې غزار کوي بس نو یې پر بسم الله کړله چاړه یې پر راوکښله چاړه چې څنګه پر دې غاړه باندې ور کښېښول د ذبحې د الالیدو په نیت سره یې پر راکش کړله ساچیری نه دی ویني خو پیغمبران دي دواړه نو د یوه په قصد و په زړه کې هم دا یقین دی 100% چې الالوي مې د بل هم دا یقین دی 100% چې الالوم یې بس چې دغه شان یې په خلص عقیده په خلص قلب په خلص عزم سره الله جل جلاله ته نشي نو خدای تعالی بیا چیرې ورته وایي چې صدقت الرؤیا خو نه یقین دی چې یو علالیږي بل یې علالی نو یې هغه و چې غزار کړي چاړه یې پر راواخیستله چاړه چې پر غاړه باندې کش کړله
هلته پر اووم اسمان باندې مرکز د حضرت جبرائیل علیه السلام دی. وایي هلته الله جل جلاله ورته ویلی چې چاړه پر غاړه دا ده پرته ده و لاس ته اوس دی حرکت ورکوي. جبرائیل علیه السلام ته تعالی بلا کیف ویلی چې ځان ور ورسې. زما یو دوست په بل دوست د ذبحې لګیا سو او یقینا یې علالی که داسې و چې غاړې یا رګونه یې درڅه پرې سوله پروردګار جل جلاله ولګر سره به د ټولۍ څه د ملایکو خارج کړم او به دې بس. نو ده وایي 600 وزر درلوده هغه یې ټوله وغوړول. په دې وزرو کې وایي د ده هغه وزرونه وه چې دوه به یې وغوړوله، یو به پر لمر خاته و بل به پر لمر لوېده و. دا معنا ده. الله دې مو معاف کړي. د نور ملایکو د 300 کالو لار ده په یوه پال پرې کوله لنډېده. نو به څومره تیز و. په دغه ورځ دی وایي زه پر دې وبېرېدم د دې خپلې تیزۍ څخه چې زما د بدن پر به لمبه شي. نو هغه و چې ځان یې راورساوی د دې چړې مخ یې پڅ کړي یا یو دې چړې ته امر د مه کوه وکړي چې مه کوه. ابراهیم علیه السلام نو سترګې پټې کړلې بس نو یې کش کړل. نه لاس لوند سو نه تود سو. فکر واخیستی چې دا ولې نه کېږي. بیا یې سمه کړله. حتی دې تفسیر راوړی دی وایي اخر اسماعیل علیه السلام ورته ویل بابا لکه چې زړه دې نه راباندې کېږي دا د چړې څوکه زما در دې کرنکه وباسه لنډه باره نو کشک یا به لاندې خوا پرېږدي د دې غاړې یا به باندې خوا پرېږدي د دې غاړې. نو خدای هم دغسې ورته په انتظار اسماعیل علیه السلام و چړې ته پروت دی چاړه پر کشېږي او نو خو په انتظار دی چې هسې مې ژر وختلی وای نو په دغه وخت کې وایي 3 واره ده پر دې غاړه باندې چاړه ور برابره کړله مګر حلالېده و ذبح یې نه کوله. بیا یې و دې چړې ته په دې درد یې د دې مځکې وواله ول ماته سې ته چاړه چې پر څنګه ځای کریابه سولې زما په زړه نه یې خبره او زما د زوی په زړه نه یې خبره چې موږ د اکتالا جل جلاله په دغه سخت امتحان کې ابتلا یو او ته پرې کېدل نه کوې قطع کېدل نه کوې. دې چلې وی ورته وویل ځکه دا معجزه ده. ول زه څنګه وکړمه ول یوه پلا تا راته ویلي چې حلالېته وکړه اویا واره خدای راته ویل چې مې کړه. نو زه اوس ستا په قول وکړم که د اکتالا په قول وکړم. ځکه جبرائیل علیه السلام د دغه خدمت لپاره د دې کار دپاره الله جل جلاله د هغو اسمانو څخه راستولی دی چې چړې ته د هغه وصیت کوي د هغه نارې ورته وایي چې مه کوه او مه کوه. نو زه ستا په قول وکړم که د خدای تعالی په قول وکړم. دلته د ابراهیم علیه السلام دا یقین سو دا یې زړه ته ولوېدل چې د خدای تعالی جل جلاله په سخت امتحان کې راغلی وي. نو په دغه وخت کې د چړې دا خبره چې واورېدله اسماعیل علیه السلام نه ده اورېدلې. و اسماعیل علیه السلام ورته ویل ول بابا چاړه چې رک ته کرارې څه کار وکړه ته ولې تلوار کوې. د ده دا خیال سو چې شاید د دې ډېره مرحمت و د دې ډېره شفقته به مې نشي حلالولی. نو د کرارې سول کار واخله د سلوسه کار واخله چاړه چې رکه د چړې د تېرېدو بعد څه قوت چې الله در کړی دی دا پر وکړه.
داسې لام راوړي دي تفسیر وایي ده ورته وویل چې دا د زنګانه کوڼۍ دي د چړې پر شا برابره که او دا چهره خو یې زما پر ستوني باندې کښېږده بیا نو ځان زور باندې پوکه چې په څه د کار وګونې درکړه په دغه وخت کې وایي حق تعالی جل جلاله چې ابراهیم علیه السلام په انتظار دی او دلته دا خبره یې واورېدله هلته اسماعیل علیه السلام پر دې کومنده ورکوي چې دا کار وکړه نو دغه و چې بعد هغې څخه الله جل جلاله ته وایي د اسمانو ټولې ملایکې په ژړا سوې او ټولې په زارۍ سولې چې الله دواړه ستا نبیان دي او پلار و زوی دي یو پروت دی بل ورته ناست دی یو یې علالوي بل علالیږي الهي دغه سخت امتحان دی په دې کې معافي وکړه خدای نو حق تعالی جل جلاله ګوا دا د دوی فیصله و دا د دوی مسله و دا د دوی عملیات و ملائکو ته بالمشاهده ورښکاره کړه نو بیا حق تعالی جل جلاله جبرائیل علیه السلام ته امر ورکړي چې ورسه د جنت څخه پسه راوله دا پسه هغه پسه و چې حابیل و قابیل د آدم علیه السلام زامن و صدقه یې سره کړې وه د هغه حابیل پسه و دا قرباني د حابیل صاحب دا قبله سوې وه بعضې وایي 2000 کاله یې کېدله بعضې وایي 4000 کاله دغه پسه په دې جنت کې د قربانۍ دا څرېدلی و دا چې وایي صدقه چې ده دفعه د بلاو کوي هغه دغه دی د حابیل صدقه ده دفعه یې د ذبحې وکړله نو دا صدقه یا دا خیرات خامخا یو ځای وي لنډه ده هغې صدقې څومره لوی ځای ووایي کتاب کې مې داسې لیدلي دي وایي یو ښځه سلیمان علیه السلام ته راغلله ول صاحب خواره زاره مسکینه ښځه یم یو پیاله اوړه مې د یو کوره څه پور کړله پر لاس مې راخیستې وه باد را چپه کړله ګرده په خاورو ولړسوله نو زه اوړه غواړم سلیمان علیه السلام د خدای پیغمبر و دا ورته معلومه و چې هیڅ کار په دنیا کې د خدای بې ارادې نه کېږي چې په دې کې حکمت شي ول کله ول پرون ماپښین یا پرون سهار یا پرون غرمه بیا سلیمان علیه السلام وایي چې هغه نمونې د بادو وې راویې غوښتلې ول پرون سهار یا پرون ماپښین کوم باد په تی کې چلېدلی و یو باد ورته ول زه وچلېدلی بار یې ورته ول د دغه سپین سرې وړه چپه سوي دي پر تا باندې عرض لري درڅه غواړم یې څه دي په وکړله وایي دې باد ورته وویله کتاب کې داسې راوړي دي ول په پلانکي دریاب کې یو کښتۍ وچاودل سوله درز یې وکړي نو پروردګار جل جلاله پر ما باندې امر وکړي چې د دې درس پیوند وکړه زه را روان وم سړی یو شی به پیدا کېدې کاسه پر لاس راخیستې وه مشول ماتې نیولې د بالا مې ځینې پورته کړله هغه وړه به خود څه چپه سوي ما ورسوله د هغه پرې کښتۍ درز مې په وتړی دې باد ورته وویل نو بیا وایي سلیمان علیه السلام و دې ښځې ته ویلې چې هغه ستا وړه که څوم چپه سوي دي ستا په خیال هغه په دغونه غټ مصرف رسېدلي دي خو د هغه سره به زه و تا ته یوه کاسه نه 5 کاسې ډکې د وړو درکړم بس بیا وایي په هغه کاسه سره ور پیمانه کړله یوه نه 2 نه 3 نه فرض یې کړه اخر یې ول دا دې وسې نه خپل کور ته یوسه یعنې په دې کارونو کې د خدای حکمت وایسته د حابیل په پسه کې دغه حکمت نو 4 یا 2000 کاله چې په جنت کې اوسېدلی نو به څنګه پسه یې اډون نه یې ګر سره ورک دي د غوښو د لاسه هغه پسه حضرت جبرائیل علیه السلام د جنت څخه راپورته کوي په دغه وخت کې چې دوی په دې خبره سره اخته دي چې چاړه تېره که او زما در کرنکه یې څوکه وباسه او پلانکه یې وکړه ابراهیم علیه السلام په سوچ فکر کې دی دا غږ یې ما اورېدلی دی اریان دی چې دا اوس څنګه غږ دی چې اوس څنګه خبره ده چې وسوله نو دلته دغه و چې بس دا پسه په مخ کې د اسماعیل علیه السلام یا و سر ته یا و پښو ته یا و اړخ ته پر دغه محاذات باندې جبرائیل علیه السلام چپه کوي چاړه
د اسماعیل علیه السلام ځکه دی په فکر کې دی هغه یې پورته کړله پر دې غاړه د پسه یې کښېښوله نار یې کړله ول الله اکبر الله اکبر دغه و چې بیا لا اله الا الله والله اکبر دا حضرت اسماعیل علیه السلام الله اکبر ولله الحمد دا اسماعیل علیه السلام ویل هغه جبرائیل علیه السلام ویل هغه ابراهیم علیه السلام ویل اوله کلمه د ابراهیم علیه السلام دومه د جبرائیل علیه السلام دریمه د اسماعیل علیه السلام پسه حلال سو دی خلاص سو د الله جل جلاله د خوا دا خطاب راغلی ابراهیم علیه السلام زړه په دې نه سړی دی چې سل د جنت پسونه حلال سوي وای ولې د درجې د مخه 300 یا 3,000 اوښان حلال کړي دي نو خو د الله جل جلاله د خوا دا خطاب ورته وسو چې ونادیناه ان یا ابراهیم موږ ورنارې کړله دا ډول چې ای ابراهیمه قد صدقت الرؤیا رښتونه دې کړله وعده د خوبو انا کذلک نجزی المحسنین موږ دغسې جزا و نیکوکارانو ته ورکوو لکه ستا ته چې مې درکړله چې د زوی په مقابل دې پسه حلال سو وفدیناه بذبح عظیم خدای وایي ما فدیه ورکړه ده ته په ذبحه په یعنې په حلالېدو غټه سره غټه قرباني هغه پسه کتاب راوړي وای حضرت ابراهیم علیه السلام راواخستی پوست یې کړي نه دی دا د قربانۍ پسونه چې خلک پوسته هغه پسه د ابراهیم علیه السلام چې دی هغه پوست سوی دی پوست یې کړي وش یې وای راواخستلې پر مساکینو باندې د دې علاقې وبېشلې کستی په یاد یو د جرهم قبیله یو حمالقه دا دوې طایفې پر شاوخوا د دې مکې پرتې وې دوه چې دا غوښه ورکړلې او خپل کور ته دې راوړي د پوسته څخه یې وای سترخان جوړ کړي دا سترخان و چې دا به اوارېدی او ډوډۍ پکې ساتل کېدل هغه وړۍ چې وې دغه یې ځینې غچې کړلې دا به پر سترخان خو نو خوند نه کوي خو خاشه پرې مښه دی دا وړۍ یې وای راواخیستلې ټولې یې کړلې په یو دسمال کې غوټه کړلې فرض یې کړه راوړې کور ته بیبي ساره رضی الله تعالی عنها ته کښېښولې دا کیسه او دا بیان یې ټوله ورته وکړي ول د دغه وړیو څخه یو شی را جوړ کړه چې زما دپاره یادګار د هغه وړیو څخه بیبي ساره رضی الله تعالی عنها وایي یو گنجي ور جوړه کړله یو انګیا یې ور جوړه کړله دغه انګیا به ابراهیم علیه السلام اکثر عمر اغوستله څنګه چې بیا دی مبارک وفات کېدی در دې د مخه وای جبرائیل علیه السلام راغللی د انګیا جنیو د هغه پسه د وړیو څه چې جوړه سوې وه دغه انګیا جنیو وړله دا و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک جل جلاله پیغمبر کی کتاب دا راوړي دی وای هغه انګیا حضرت جبرائیل علیه السلام ورله ول دا واقع نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به اکثر عمر ویل ول زه پر ملت ابراهیم یم یعنی د هغه جامع اغوستلې د هغه پر مسلک د جن برابر د هغه د جن پر احکام د جن برابر دا انګیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره و یو څه زمانه یې واغوستله بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورکړله ول دا انګیا زما د خوا تحفه ده چې واخلي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بعد کتاب دا راوړي دی وایي و بس بلا معلومات نشته چې والله اعلم څه سوله هغه انګیا نو بیا نه دی کتاب نه دی ویلی چې نو دغه سوله دغه ده چې پرته ده یا بالا د حضرت عمر صاحب څخه بعد کتاب بیان نه دی کړی چې نو چیرې سوله هم امکان لري اوس نو دلته بعضې کسان داسې سوال کوي دی او چا څه چې ملا صاحب ته وا د هغه پسه غوښې نو په اور
سوځل کېدل که نه سوځوي. یو هغه دی چې وایي په جنت کې زوکړی لوی سوی دی، هغه غوښې د دنیا پر ور نه سوځل کېږي. یو دا دی د دنیا څه ورغلی دی جنت له برته جنې راغللی، دا لکه د یوې رمې چې په بله رمه ګټ کې برچې راوباسي، نو ولې نه سوځل کېږي دا؟ نو بنیاد خو پر دنیوي اډو باندې جوړ دی. دغه پسه یې دغسې کړی دی، غوښې یې تقسیم کړي دي پر مساکینو د علاقې، او پاته سو پوست یې سترخان کړی دی، یا مسله کړې ده د لمانځه، وړۍ یې گنجې کړې ده، انګیا دغه د در دغه وخته پورې را رسېدلې ده. دغه اک تعالی جل جلاله امتحان په دی وکړي. د دغه بعده چې دی وایي د 12 یا د 14 کالو سو حضرت اسماعیل علیه السلام، نو بیا پروردګار جل جلاله و حضرت ابراهیم علیه السلام ته دا امر ورکړي چې دا مکه مکرمه جوړه کړه. دا معنا چې مکه شریفه بنا کړه. نو بیا کتاب داسې راوړي چې جبرائیل علیه السلام الله پاک ورته راواستاوي او دا یې ورته وویل چې خدای سلام وایي، الله جل جلاله وایي چې زما د پاره یو بیته د عبادت جوړه کړه چې زما عبادت پکښې کېږي. د ورته ویل چیرې، څومره، څنګه؟ نن به نو انشاءالله دا کیسه خلاصه کړو د خیر سره، لږ پاته ده. نو څنګه جبرائیل علیه السلام ورته ویل پروردګار وایي چې ته پر یو اوښ باندې سپور شه، روان شه، ستا پر سر به یو قدرتي وریځ پیدا شي، نه دی؟ بالا ته ځه، وریځ به هم ځي. هر ځای چې داسې پېښه شوله چې ته در وریځ ووتې، وریځ به ودرېږي، ته به وځې. بس نو بیا پر دغه ځای باندې د دغې وریځې پر محاذات باندې لیکه کشکه دا وریځ راکښته کېږي، دا وریځ د جمځکې سره سنجاو کېږي، دا کشکه لیکه دا ډول کعبه ده جوړه کړه. دا یې یو. دوهم روایت داسې وایي وریځ یې ورته نښاني کړله، ول پر کوم ځای باندې چې دا وریځ تکیه شوله وګوره، دلته به یو مار کلچه پروت ده، یو مار به کلچه پروت، د دغه مار محاذات خطکشي وکړه، بس دا بیته ده. بیا مار ورکېږي، کعبه جوړېږي. ډول ښه دی. نو دغه و چې دی وایي پر اوښ باندې سپور سو، را روان سو د هغه ځایه څخه. وریځ الله پاک ورته پیدا کړله، دا وریځ یې پر سر باندې داسې ورسره تلله لکه یو سایوان چې روان. یو خو دی چې وریځ دا ولاړ سړی چې وایي ځي موږ ناست یو ګای بیا وریځ ناست یې موږ ځینې تېر سو در یو ځای کېږي دا فرض کړه داسې. نو بعد هغې څخه دوی سره را روان سو. هله چې د عصري غونډۍ ته د جیریګو را ورسېدله، ابراهیم علیه السلام تېر سو، وریځ ولاړه ده تکیه سوله. نو دوه روایته دي، یا دا وریځ راکښته سوله، هغه معاذات یې خطکشي کړله، او یا پر دغه ځای باندې یو مار پیدا سو چې هغه کلچه پروت و، بیا د خط باندې راکش کړي، بیا قدرتي امار ورک سو، دا خط یې معلوم سو، نو یې چرۍ باندې وکښله. دغه باره یې نو څه وکړله؟ لکه حق تعالی وایي ولقد بوأنا لابراهیم مکان البیت، موږ په تحقیق سره ښکاره کېدل وکړله و ابراهیم علیه السلام ته مکان د بیت. کتاب دا راوړي وایي بیا یو باد راوالوتی چې هغه داریک پر دغه اندازه باندې سره پورې واهی لکه چې دا د کعبې مبارکې اندازه ده. د خدای په خدمت کې خو هر څوک ولاړ دی، یوازې ما او تا نه. نو بیا حضرت جبرائیل علیه السلام وایي ورته وویله چې کعبه مبارکه جوړه کړه، د 5 غرو څخه ډبرې راوړه، د 5 غرو څخه. بیا جبرائیل علیه السلام ته وایي دغه ابراهیم علیه السلام خواست وکړي چې ته به زما سره په دغه بناء البیت کې
کومک و امداد کوي دغه نو یې د پنځو داسې راوړي دي و یو د لبنان د غره څخه یې ډبرې راوړي یو د دغه جبل ثور د غره څخه یې راوړي یو یې د جبل ابي قبیس سره راوړي چې د مکې شریف ته نږدې و یو یې د صفا د غونډۍ غره سره راوړي یو یې د مروه دا غرونه دي خو غرونه و موږ ولیدل غونډۍ نه دي نه ریګ نه دی دا ډبرې وې دغه پنځه غرو څخه دغه ډبرې راوړي دي د پاره د بنا د بیت اوله ډبره یې وایي د محراب ده چې کښېښوله کتاب داسې راوړي دي وایي په دې کې قدرتي داسې ولیکل سوله چې محمد صلی الله علیه وسلم ده دا پر دا میرافي ډبره لیکل سوي چې دا کښېښول لکه یو سړی نه وي چې هغه دغه واخې فوټو واخې د یو شي دی لمبه وکړي بس داسې لمبه سوله محمد ولیکل سو او داسې کتاب راوړي دي نو بیا دغه و چې حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام ډبرې راوړلې حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام بنایي کوله حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام یې خښتې ورکولې ګل ورجوړاوه د یې شاګرد پر هغه هدایاتو باندې چې هغه هدایات رب العزت و چې څنګه خدای ورته ویل هغسې وکړل او دغه ډبره چې دا اوس مقام ابراهیم بولي دا ډبره د ابراهیم علیه الصلاة والسلام زینه وه کتاب وایي اتومات به داسې چې لوړ بېکار سپورته کېدل به دا زینه چې کښته بېکار سا ځای ته به یې وکتله زینه به کښته سوله ده اوس هم دا د ده د پلو ځایونه داسې پکښې کې معلوم دي پراته دي مقام ابراهیم چې بولي چې دا خلک دا د برکات نوم ورته کوي نو بیا چې یې جوړه کړله یا په لږ وخت یا په ډېره بیا یې دغه دعا وکړله ول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات دا دعا یې وکړله نو بیا کعبه سوله بیا حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته الله جل جلاله وحی وکړلې چې ته ولاړ سه د دې صفا او پر غونډۍ باندې ودرېږه نارې که شاوخوا څلور نارې وکړه وا ای خلکو کعبه د خدای جوړه سوله راځئ دې کعبې ته بیا ابراهیم علیه الصلاة والسلام څلور طرفه ته د اواز وای وکړي خدای تعالی جل جلاله داسې حکمت ته د اواز کې کښېښوی چې څه انسانان وای پر دې دنیا ژوندي وه د هر چا در غوږ قدرتي د اوازه ورغله ده ول دا نن څنګه ناروا سوه داسې کتاب راوړي وای چې نه وه زو کړي وای الله جل جلاله د مندو د پلارانو په ملاګانو په دغه کې الله پاک په واورېدل او چې نه وه راغلي دنیا ته الله پاک جل جلاله دغه ناره په روحانیت په روحانو الله واورېدل کوم انسانانو چې د اواز اورېدلی دی یا بدني یا روحاني الله پاک جل جلاله د هغوی نومان ولیکل دا به د حج نصیبه یې خدای پاک وکړ نو بیا کتاب راوړي وایي د دغو کسانو نومان به لیکل کیږي بیا به د حجر اسودي په نس د حجر اسود خو ته شم کتاب راوړي دي وایي وخت حضرت عمر صاحب ورته وویل ول پېژنم چې وچه ډبره یې که رسول الله نه وی مسه کړې ما به نه مسه کولی حضرت علي صاحب ول دا چې څنګه خبره وکړله کورشا دي هغه ورته ولي ول دا ډبره نه ده دا ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلي دي چې دا یو ملایکه وه په اسمانو کې وه دغه کسان چې الله د دوی نصیبه د حج کړی یې دغه یو لیست یې ولیکئ جوړ سو هغه لیست و دې ملایکه ته خدای ول خوله وازه که دې ملایکه خوله ورته وازه کړه دا لیست یې په خوله کې نو یې بیا الله پاک جل جلاله د دې څخه حجاره جوړه کړه ډبره جنت یې واست بیا د مکې د جوړ دپاره الله پاک بیا د مکې د جوړ دپاره الله پاک جل جلاله برته راواستوله چې دا یې دا د پکښې کې جوړه کړله کښېښوله په ورځ د قیامت بول پر میدان حشر باندې چې هغه سخترین ګړی د حساب د کتاب راشي الله پاک جل جلاله دغه حجر اسوده جبرائیل علیه السلام ته وایي سره ماته یې کړه دا به هلته ماتېږي دغه لیستونه به د دغو بندګانو ده چې حجونه یې کړي دي عبادتونه یې کړي دي
او توافونه یې کړي دي او تکلیفونه یې کړي دي، دغه لیستونه به راپورته کېږي. دا به شاهدي په ایمان و اسلام سره په هغه ورځ کې د خدای په حضور کې پر ادا کېږي. نو دا یو شاهد د یوم القیامه سو. د دې مسه کېدل، د دې احترام کول، د دې ادب ساتل دا یو ضروري وظیفه ده د مسلمان دپاره. ځکه دا په ورځ د قیامت بیا دغه ډبره د حجر اسود ماتېږي، د دې د نس څخه قدرتي د دې حجاجو نومونه راپورته کېږي او پر دوی باندې شاهدي په ایمان و اسلام و طاعت و عبادت و طواف و عمره و په سایه په دې شیانو سره ادا کوي. د خدای په حضور کې په ورځ د قیامت یو حجت دپاره د مؤمن دی. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسې او د نورو مؤمنانو مسلمانانو دپاره حجت و دلیل وګرځوي. دغه حکمت الفقشې کې دی. الحمدلله.